د یوې اوږدې او ستړې کډوالۍ پای د سلګونه کورنۍ چې د پاکستاني حکومت لخوا په جبري ډول هیواد ته راستنې شوي دلته تورخم ته ورڅیرمه په عمري میشتغالي کې د لومړیو خدماتو لپاره شیبې شماري څو له لسیزو وروسته خپلو پلارنیو مینو ته ورستانه شي د تازه راستنو شوو کډوالو په وینا په یاد میشتغالي کې ورته ټول امکانات برابر شوي او د هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخامخ. زره سات خو دا اوس موږ رالو ماشاءالله ډېر ښه انتظام یې نیولی ده او ډېر ښه حساب کتاب ده. موږ ته دلته هېڅ تکلیف هم نشته. خایل دومره یم دا چې بهر کوم موسسې دي لا څه حساب ده باعث دا چې موږ له حکومت سره مرستې وکړي. دلته خو بالکل صحیح دی وضعیت هر څه صحیح دي او مطلب هلته خو تنګ و چې هلته چې یو ځای کې ایثار کړو بس بیا تنګ و. دلته دا چې مطلب پنجرې نه راوتلو جیل نه هلته خو یو حساب سره نظر بند کړي و که نه. د یاد میشتغالي مسؤلین وایي په تیر یو کال کې د کډوالو لپاره د خپلو 12 کمیټو پر مټ چې بېلابېل ارګانونه پکې شتون لري د اړتیا وړ اسانتیاوې برابرې کړي. هغه په خپلو خبرو کې وایي دلته تقریبا 4000 تر 15000 پورې دلته زایداله شي. بل کمپ هم ورته جوړ کړی دی د دې ځای 7 کیلومتره واخواته د لالپورې د سړکه ورته وایي د عمومي ډمبر په غاړه کې دا کم کم یو 4-5000 نفر زایداله شي. اسانتیاوې مکملې د اوبو اسانتیاوې او د ډوډۍ اسانتیا او د خیمو دپاره ترتیب اوس فعلا برابر دی. نور چې هر څه ته ضرورت دی هغه اسلامي امارت موږ ته موجود وي. درې 400 کورنۍ شوې بیا 400-500 شوې باري شپې له امکان لري چې تر 600 دې لا زیاتې شوي. په عمري میشتغالي کې د نورو ګڼو خدماتو ترڅنګ د روغتیا برخه کې د پام وړ چوپړونه ترسره کیږي. د مسؤلینو په وینا له پر ذکر خبیا تر میشتغالي پورې روغتونونه شتون لري او ټول کډوالي له خدماتو برخمن دي. موږ الحمدلله دلته ټولې اسانتیاوې د صحت په برخه کې موږ مهاجرینو ته برابرې کړي دي چې موږ اوس د کم مهاجر چې د دې نه مخکې هغه کم راتلله په هغه وخت کې موږ دلته یو 4 کلینیکونه په داخل د کیمپ کې لرله او 4 کلینیکونه د ټولپلازي نه نیولې تر فرضي کرښې پورې موږ 4 کلینیکونه هلته هم لرله. نو موږ الحمدلله هېڅ قسمه مشکلات تر اوسه پورې دلته نه ایجاد شوي دي او موږ ورته متوجه یو که مهاجر زیاتېږي موږ کلینیکونه هم ورته زیاتوو. ګڼ کډوال چې د راستنېدو پر وخت ورسره یوه اندېښنه ملوي چې په مخابراتي برخه کې به له ستونزو سره لاس او ګریوان وي او نه به شي کولی چې د خپلې کورنۍ له غړو یا هم له خپلوانو سره اړیکه ټینګه کړي. خو د یادې برخې مسؤلین وایي چې میشتغالي کې د ټولو مخابراتي شبکو لخوا په وړیا ډول سیم کارتونه کډوالو ته ویشل کیږي چې د اړیکو او انټرنیټ ټول خدمات پکې وړیا دي. مخابراتي شرکتونو کارکونکي دلته 4 ساعته خدمات وړاندې کوي او دغه کومه پورمه چې دوی له د ثبت او رجسټر کمیټه ولا ورکه په هغه باندې بیا موږ دوی له 3 سیمې کارتونه ورکوو. که هغه د یو شبکې نه اخلي او که د مختلفو شبکو نه اخلي په هغې کې بیا نیټ هم پرې وي او دقیقې هم تر یو میاشتې پورې پرې وي او دغه سیم چې وي دا هم پرې دوی له ورکوو. موږ خو په دې خدماتو کې بیخي برلاس یو ځکه زموږ وخت په وخت باندې دلته د دوی نظارت کو چې څومره کارکوونکو ته دلته ضرورت یې هماغومره کارکوونکي دوی ته موږ رالګو او موږ سره د مخابراتي شرکتونو دغه مسؤلین چې دي پوره همکار دي. هغوی نه چې موږ څومره غوښتنه وکړو هماغومره خلک دلته راولي او خدمات وړاندې کوي. له هغه وروسته چې د پاکستاني حکومت لخوا د کډوالو راویستلو څپه شروع شوې یوازې د تورخم دروازې له لارې په سلګونو کورنۍ عمري لنډمهالې میشتغالي ته راستنې شوي. له لومړیو خدماتو وروسته خپلو ولایتونو ولسوالیو او کلیو ته لیږدول شوي دي چې ګڼو ته خو ان د ترانسپورت اسانتیا هم برابره ده او هرې کورنۍ ته 10,000 افغانۍ په نغدي ډول هم ورکول کیږي. سحر ګل احساس، امید رادیو تورخم.